نری راختلی دی او د ژمي کلک موسم دی یعنی یخ موسم دی او تاسو ته د جلال آباد ښار کې بریکفاسټ یا هم سهارنۍ ناشتې خپرونه جوړو. خو ژمي کې خلک ډېر خوښوي نه شیدې او پراټې دي ملایان دي که نه ډېر خلک خوښوي. تاسو ته شیدې د کوم ځای نه راځي؟ زما خپل فارم دی. ښه خپل ماشاءالله بیسودو کې؟ او بیسودو کې خپل فارم دی. دا سونو 15 میاشته باچا صاحب سره. او کاروبار دی؟ کاروبار هم دا دی. لکه څومره وخت کېږي؟ د وریجو خو زموږ چې کوم روزګار دی هغه تقریبا 15 کال نه بجاله. بنو بیف پلاو. بنو بیف پلاو. او دا پنځه دي سره څنګه یاد دي؟ دا یو کال یو نیم کال شپږ میاشتې وشي غالبا زیاته میاشته هم شروع کړې ده. درسنګ دی نغه کابلی پنیر دی لکه خیدک ورته وایي او بعضې کشمش پنیر ورته وایي قرد دی غوړي دی کوچ دی او چکه دی او اچار دی او هګۍ دی موږ سره ټول لبنیات شیونه موږ سره دي. بله دا ټول د سهار په ناشته کې استفاده کېږي یوازې د اچار نه؟ انشاءالله یوازې اچار نه بغیر اچار ورتلۍ هګۍ هم درسره شته؟ بلکل شته دی. نه صحیح. شپږم ماشاءالله. څوم نمرئ؟ لکه دلته چې پراټو پخولو کې دومره تکړه مکتب کې هم تکړه د څښتن تعالی په سپېڅلې نامه سلام افغانستان. ستړي مشئ له ښایسته جلال آباد نه یو ځلې بیا درته د سهارنۍ ناشتې خپرونه جوړوو. لمر نری راختلی دی او د ژمي کلک موسم دی یعنی یخ موسم دی او تاسو ته د جلال آباد ښار کې بریکفاسټ یا هم سهارنۍ ناشتې خپرونه جوړو. په سحر کې جلال آباد ښار کې خلک څه شی ډېر زیات خوښوي؟ شیدې، پراټې، وریجې او پانچې او داسې نور. خپرونه راسره وګورئ، ملتیا مو وکړئ، زما سره پاتې شئ. لیدونکو تاسو وګورئ دلته په سحر کې نو دا ګرمې کورنۍ شیدې خلک ډېر زیاتې خوښوي. د جلال آباد ښار په ناشته کې سهارنۍ ناشته کې دا شیدې ډېرې زیاتې مشهوره دي. سلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. ډېره مننه کاکا ښی؟ شکر الحمدلله. ستاسو نوم مبارک؟ زما نوم میر علي خان دی، د بیسودو اوسېدونکی. بیسودو. ډېر ښه خوشحاله اوسئ. دا خو اوس ژمی دی، هوا بالکل یخه ده، پوخ ژمی دی یعنې ننګرهار بیخي نو جد محض او د ګد. بله بالکل. او د سحر په ناشته کې خلک شیدې ډېرې زیاتې خوښوي؟ بالکل. خو ژمي کې خلک ډېر خوښوي نه شیدې او پراټې دي ملایان دي که نه ډېر خلک خوښوي. تاسو ته شیدې د کوم ځای نه راځي؟ زما خپل فارم دی. ښه خپل ماشاءالله. بیسودو کې؟ او بیسودو کې خپل فارم دی. دا ښه شیدې راوړي چې خلک اوس نامخدا مینهوال ډېر دي که نه یعنې تازه شیدې؟ تازه شیدې. د غوا دي غواګانو دي که د میخو؟ غوا دي د غوا فارم. ښه د غوا شیدې دي. دغه د غوا شیدې ډېرې ښې که د میخو؟ ولا د غوا هم ښې دي خو ځینې د غوا خوښوي ځینې د میخې. ځینې د میخو. ستاسو فارم کې یوازې غواګانې دي؟ غواګانې دي. میخې پکې نشته؟ غواګانې نه. زراعتي غواګانې دي کوتنۍ؟ هو زراعتي. ماشاءالله. نو بیا خو به تا ته ښه په ګټه کې ورسېږي. مولا ښه دی شکر د خو دا دوکان چلو پې ښایسته شیدې راوړو چې دوکان وچلېږي. یعنې خلک دې ډېر پېژني؟ خارج کې دې خلک پېژني؟ بیخي. څوک چې د خارج نه افغانستان ته راغلي دي ناشته کړې ده؟ بیخي راغلي دي کابل نه هر ولایتونو نه چې دا ویډیو ګوري وایي زمونږ خواله راځي دلته راځي که نه. خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. ډېره مننه. قربان دي شم. ملتیا مو وکړئ او خپرونه موږ سره د ننګرهار ښایسته ښار کې وګورئ.
لیدونکو بیا هم ښه راغلاست د سحر په ناشته کې په جلال آباد ښار کې زیاتره دغه تازه پنیر خلک هم ډېر زیات خوښوي دلته هم دغه ورور ډېر ښایسته تازه وطني پنیر راوړي نو دې سره خبرې کوم چې د خپل د سحر په ناشته کې پنیر خوښوي که نه السلام علیکم جوړ بخیر سلام جوړ بخیر بخیر سبا بخیر ډېره مننه ستاسو نوم مبارک سید بشیر سعادت سعادت صاحب څنګه یې ښه الحمدلله شکر دی خوشحاله اوسئ زه وایم که دلته لیکلي سعادت لبنیات پروشي اجانو د پنیر تر څنګ نور څه شی خرڅوئ د پنیر در څنګ دی نغه کابلی پنیر دی لکه خیدک ورته وایي او بعضې کشمش پنیر ورته وایي قرد دی غوړي دی کوچ دی او چکه دی او اچار دی او هګۍ دی موږ سره ټول لبنیات شیونه موږ سره دي بله دا ټول د سحر په ناشته کې استفاده کېږي یوازې د اچار نه انشاءالله یوازې اچار نه بغیر اچار وطني هګۍ هم درسره شته بالکل شته دی نه صحیح وطني هګۍ دی که نه یاره صحیح وطني دی موږ ته هم همدغسې صحیح وطني په نوم راځي موږ هم صحیح وطني په نوم خرڅوو یو صحیح وطني هغه دی چې یو کس کلي کې وګرځېږي او کور په کور راټولي کړي که نه او ورته یې راوړي یو خو دغه فارمې هګۍ دی چې هغه کې لږ ذره رنګ ورکړي هغه شی موږ نه اخلو ځکه موږ کورنۍ هګۍ اخلو چې د وطنۍ په نوم خرڅېږي هماغه موږ اخلو خرڅوو او ساده صاحب پنیر کوم ځای نه راځي پنیر خو زیاتر د خیوې نه راځي د رینور نه راځي عموما جلال آباد ښار ته عموما جلال آباد ښار ته او لغمان نه هم راځي تازه کورنۍ پنیر تازه کورنۍ پنیر روزمره موږ تازه پنیرونه اخلو ساده صاحب خپل هم تاسې د پنیر جوړولو چل یاد کړی که نه نه والا نه پوهېږم موږ راوړو خرڅو همداسې تیار راځي موږ تجاران یې تاسو راوړي اجانو که خپله چل یاد کړي نو سخته به یاره نه پوهېږم لکه د خیوې او د رینور خلک خپله مسلکیان دي که نه موږ چې جوړ هم کوو تر څو چې یاد کوو یا موږ نه ډېر به شو خراب شي چاته چل هم نه ښیي هغې نه هغوی چل هم نه ښیي که نه ځکه هغوی چې چل وښودو نو خلاص شو نو کار خلاص شو نن سبا به څوک چاته خپل کسب یاد کړي بالکل نه ښیي د سهار په ناشته کې ستاسو شی ډېر خوښېږي زما خپله خو ډېر پنیر خوښېږي دا طبیعي چای سره چې پنیر نه هېڅ خوند نه کورنۍ ډوډۍ وي ګرمه بالکل که بازاري ډوډۍ نه کورنۍ او بازاري ډوډۍ خو مقصد چې ګرمه ډوډۍ ورسره ښه خوند کوي مسافر همدا وخت خپرونه ګوري لږ ورته نه لېږي والا چې ان شاء الله چې څوک وغواړي ورته مالته لېږو کابل هر ځای چې ورته غواړي نه اروپا لندن امریکا دې ځایونو کې وغواړي نو هغوی چې ولېږي خو مشکل دی نه کېږي که نه هغوی خپله چې راشي ورته ښایسته تازه پنیر به ورته ورکوو یعنې دا نه رسېږي دا پنیر دوبۍ ته تللی دی جرمني ته تللی دی امریکې ته تللی دی یاران دوستان شته دی یعنې ځان سره وړی دی هلته وړی دی او بالکل تا لېږلی نه دی تر اوسه یاره نه نشته داسې نه کېږي که نه ځکه که اوس ولېږم داسې تیار کس نه وي که نه چې اوس ولېږم ته ورته ځکه زما ورور شته دی هلته نه کېږي چې اوس لاړ شي ورته داسې ملګري دوستان راشي چې هغوی په لاس بیا ورته ولېږي ډېره مننه قربان دې شم ډېره مننه ما سره چې اوس کې بیا لاړ شي ښایسته پنیر به تاسو ته معده کړم مهرباني ډېره مننه له جلال آباد ښایسته ښار نه خپرونه وګورئ د سحر ناشته یا هم بریک فاسټ زموږ سره پاتې شئ لیدونکو تاسې وګورئ دلته پاچاولي پانچه پلاو کې ښایسته تازه خوندورې پانچې د سحر په ناشته کې تیارې شوي دي ماشاءالله تاسې وګورئ دا رنګ روغنې نو که سړی وږی هم نه وي سهار په ناشته کې چې دا پانچې وګوري د واره بس داسې وږی شي چې یو درې څلور پلیټه وخورم السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه دی ښه جوړې ډېره مننه طبیعت ښه دی استاد جانه څنګه یې شکر الحمدلله ته ښه یې نوم مبارک دی نوم مې احمد الله باچا دی باچا ښه یې په خیر یې څنګه ته ښه جوړې خوشحاله اوسئ
تاسو څومره وخت کېږي د پانچو کاروبار کوي؟ مونږ خو بالخصوص زما تقریبا د پېښور نه چې راغلی یم ښه کوزي پښتونخوا نه راغلی؟ کوزي پښتونخوا نه. دلته مې دا څلورم پنځمه میاشت ده باچا صاحب سره. او کاروبار دی؟ کاروبار هم دا دی. لکه څومره وخت کېږي؟ د وریجو خو زموږ چې کوم روزګار دی هغه تقریبا 15 کال نه بجاله بنو بیف پلاو. بنو بیف پلاو. او دا پانچې دې سره څنګه یادېږي؟ دا یو کال یو نیم کال شپږ میاشتې وشي غالبا زیاته میاشت هم شروع کړې ده. ستاسو دا پانچې ماشاءالله په لنډو وخت کې خلکو ډېرې خوښې کړلې؟ ډېر زیات الحمدلله ډېر خوښې کړې دي. ښه پلیټ به پسوي؟ د دې خصوصیات او هغه دا دی چې موږ ښه شی ورکوو، ښه شی تازه ښه ځای کې جوړوو موږ تازه بالکل هغه د پېښور په سیستم باندې هماغه ځای کوو هماغه سیستم جوړوو. او دا د څه شي پانچه ده؟ دا منګه د غواګانو د میخو د میخه دا دوانه راوړو. دا د غوايا دواړه راوړی یا میکس پخوي؟ میکس پخوو. ښه د میخه خرز خوند کوم یو ډېر کوي؟ خوند د میخه ډېر کوي. خوند د میخه هغه ښه ځای کې جوړوي. دا چې سار کې وته ډوډۍ پکې ماته کې څنګه؟ دا خو ډېر زبردست دی. دا خو موږ د خپل وطنوالو لپاره مینهوالو لپاره بالخصوص د افغانانو لپاره ډېر ارزانه او ډېر ښه چیز را پیدا لکه ارزانه ښه یو پلیټ په څو؟ ښه پلیټ موږ په 100 روپۍ. څو کسه پې مړېږي؟ درې پې مړېږي؟ دوه پې ښایسته مړېږي. ښه ښایسته بالکل ذمهوارۍ باندې کسان مړېږي. شین چای مو سره ورکوئ؟ شنې چای مو سره فري دي هغه هم ورسره ورکوو. هلکان په خدمت کې ولاړي دوباره هم ورته ورچوو او څوک کمې پیسې هغه هم ورته کوو. الحمدلله ښه ګاهکان ښه ښایسته خوشحاله رانه راغځي مشترک خو خوشحاله شي. یعنې کینو که ودرېږو؟ نو کېنئ را سره ښه ښایسته کېنئ را سره. ورته ولاړ خو یې ډېره مننه باچا صاحب خوشحاله اوسئ. ډېره مننه قربان. ملتیا مو وکړئ او خپرونه موږ سره وګورئ. د جلال آباد ښار کې یو او داسې تازه غوړې پانچې تاسې وګورئ. دا وګورئ څومره ښایسته تازه نو ښه ټینګې پانچې هم دي. نو که ستاسو زړه کېږي دلته راشئ. دا جلال آباد ښار بابا ولی رستورانت څنګ په څنګ دا پاچا ولی پانچه پلاو نوش جان کیا. لیدونکو د جلال آباد ښار د سړک په غاړه باندې دا ګرمې پراټې او ګرم د شیدو چای دا نو یو بیل خوند لري. هم ارزانه هم اقتصادي هم ډېر ښه خوندوره. نو تاسې وګورئ داورونه دلته لګیا دي او څومره په مینه یې پخوي که نه. او دلته طبۍ هم ښه ښایسته ګرمه ده. سلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ په خیر. تیزې خبرې وکړه څنګه لکه چې سار چای دې نه دی څکلی؟ څکلی مې دی. څکلی دی. تیزې خبرې وکړه. نوم دې څه دی؟ توفیق. ماشاءالله تاسې وګورئ با استعداده کوچنی دی او لګیا دی دلته وګورئ نو خپل روزګار کوي او په سهار کې خلکو ته ګرمې پراټې پخوي. مکتب وایي؟ څویم صنف کې؟ شپږم. ماشاءالله څوم نمرئ؟ لکه دلته چې پراټو پخولو کې دومره تکړه مکتب کې هم تکړه نو ام سمپیان دې پیژنې چې دا په ښار کې پراټې خرڅوي؟ هغې خو درنه نه غواړي مکتب کې؟ درته خو نه وي چې کومه ورځ موږ میلمانه که نه غواړي چې راشي؟ څومره وخت کېږي چې پراټې پخوې؟ 3 کاله کېږي. 3 کاله. د ورځې یو 100 پراټې پخولی شي؟ 300. ماشاءالله ما ویل 100 به پخوي. هغه د 300 پراټې پخوي او خپلو وطن. یو پراټه څو روپۍ ده؟ 20 روپۍ. ارزانه ده که نه؟ او یو پیاله چای ورسره د شیدو 10 روپۍ. 10 او 10 یعنې که تا سره بیخي پیسې جب کې نه وي نو 10 روپۍ خو به خامخا د سهار په ناشته کې نو دلته راشئ. دا د ګلپروشۍ مخې ته ډېر ښایسته پراټې پخېږي او د شیدو چای په 10 روپۍ ورته څنګه چې اوس هم نه خوري د کلی خورئ. ملتیا مو وکړئ او خپرونه را سره وګورئ.
هم ښه راغلاست او دا د مونږ هم د سحر ناشتې نه برخمن شو چون چې مونږ اکثره چې ناوخته څکو ځکه چې کارونه یې مصروف وي مصروفیت زیات دي خو نن هم دلته رالو دغه شیدو چې او دا چې جلال آباد کې ډېر زیات مشهور دی سالار شیدو چې پراټې او وریجې د سحر په ناشته کې دا خلک ډېر زیات خوښوي نو موږ هم په دې وروستۍ کې اخره کې د خپرونې هم ناشته وکړله مسافرو که خورئ راځئ نو زموږ سره وخورئ ډېره مننه بیا هم ښه راغلاست او هرکلی دا و د جلال آباد ښار د سهارنۍ ناشتې خپرونه هیله ده چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي تر بلې خپرونې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو په لوی بخښونکي څښتن تعالی رب سپارم هر چېرته چې اوسئ ښاد یاد بریالي اوسئ د سولړې سوکاله تلفاتې افغانستان په هیله لوی الله مو مل د خدای په امان